د کیسې نه وروستو زمان یاسمین لاله یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زمان یاسمین لاله یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبایله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو اول مې ګوره حافظه وبایله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو لیواله امن امن چغې وخو مونږ اکثر د جنازې نه وروستو زمان یاسمین لاله یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زمان یاسمین لاله یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو باچا رامخکې شئ باچا رامخکې شئ سات ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکا وروسته سزا خلا جواب راکا هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شو محمد زاده اګروال څنګه مړ شو هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شو هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شو زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داوړ څنګه مړ شو د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دنه دا چای سر خوړلی والی یار د سپین او تور څه پته ولګېده د سم او سپور څه پته ولګېده دا په بابک بریدونه چا وکړل د دغه چور څه پته ولګېده دا بېګناه وژنې څنګه وشوې په پوهنتون چاودنې څنګه وشوې د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړه دا نازولي طوطیان څنګه مړه شو بې حرمتي د وردۍ څنګه وشوه دغه پولیس او پوځیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړې دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته قصور د پېښه ور وښایه په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د ښایه وښایه په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به ذره ذره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم ساعت وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنگ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلي نظریې خلک یو د باچا خان د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلي نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې نظام باندې توکانې ولم داسې نظام باندې توکانې ولم بیا د پیریانو کور تکانې ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس پشمارې او سولم هو کې بېرته تلو خپلې و کې یا ځکه بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړې نه صلاح کړې بس زمونږ د زړګي غلا کړې زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي اورئ بس ډېرې چغې نه ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه دلته ساز کې هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کي د الزام سپېره بادونه ناخبره به رسوا شي اله پیره بابا راشي واورئ بیا خبر له پښتونخوا شي ما ته ملګري وي دا پکې وایي مه وایه بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په ژړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي انور خیال لاندې کښېنه عدلیت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي هله پیره بابا راشي
دغه اخري شعر وایم دا د مدې بابا ټولو ځوانانو ګلالو ته هم ډالۍ وي په ډېره مینه باندې تاسو ته هم ډالۍ وي قربان باچا رمخ کې شي صاحب ته کېنه تا ته خو دلته به پاتې شو ما د سفر پروت دی ما پې باچا کې په لاره کې دغه به خامخا ووایم نیازه خان دغه شعرونه به ووایم او دغه شعرونه دي زما د طرف نه دغه د واده زلمي ته هم ډالۍ وي یار تاسو شور مه کوئ ډېره مهرباني به وي ستاسو نیازه کا بیا یې رایاد کا وای گپ مزه کوي نیازه کا گپ مزه کوي منمه خو راته د تورې شپې سفر پروت دی او پته نشته چې دا شاته راته څوک دی دا راته بیخي په دغه غر پروت دی راته د تورې شپې سفر پروت دی گپ مزه کوي منمه خو راته د تورې شپې سفر پروت دی چرته اذان له به دیدن له رسو راته کولاو د کوڅې ور پروت دی دغه شعرونه تاسو ټول ته ډالۍ وي چې له مودو نه مروره بس ته پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کوڼ کي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې ناخبره زره فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله خات شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شو تا عادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دې سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې ورکه اوس ته چېرته کې ورکه ای زما نه بې درکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه ونازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دارې کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دارې کنجکه یاسره وایي زه چې زوتې نه رهباره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه مونږ نه پاتې د رهباره ستا خواري زما نمځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه بیا مونږ په دې کلي کې سکه مونږ په دې کلي کې سکه ټولو پښتنو ته ډېر مینه احترام باچا